اوس د دې پروګرام صدر استاد پروفیسور ډاکټر اقبال شاکر صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي تاسو خپلې خبرې هم شریکې کړي او خپل شعرونه هم شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. په دریز ناستو ډیرو محترمو مشرانو او د مټکڼۍ او د خواوشا علاقو پښتنو زما شاعرانو ملګرو کشرانو مشرانو السلام علیکم. د ټولو نه اول خو زه د اواز ملکن منتخب کابینې ته مبارکي ورکوم او دا د پښتو دپاره د پښتنو دپاره د پښتونوالي دپاره یو نیک فال ګڼم چې دا هلې ځلې چې دي نو دا داسې وړې وړې هلې ځلې په تحریکونو کې بدلیږي. زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې نن سبا یو نوټیفیکیشن سرکولیشن کوي یو ګرځي په سوشل میډیا باندې چې یو ځل بیا ډایرکټر ټولو ایډیوز ته او دوی ته دا ویلي چې تاسو پښتو په سکولونو کې رایج کړه او که نه او یا مو د هغې دپاره څه اقدامات کړي دي. نو دا خبره دا خو په نوټیفیکیشن کې داسې وړه غونته خبره ښکاري خو دا نور چې دا نو دا دې تنظیمونو دا کار کړی دی په ټوله پښتونواله کې چې تنظیمونه راغونډ شوي دي او خبره یې کړې ده نو د پښتو په حواله سره یې کړي ده. اوس د خیره سره په مونږ کې بیداري پیدا شوې ده د ژبې په هکله د ثقافت په هکله د مشرۍ کشرۍ په هکله. زه وایم چې ګینې په پښتنو کې سیاسي بصیرت او بصارت هم سیوا شوی دی او دی پکې نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې پښتو به په ټولو سکولونو کې او کالجونو کې د لازمي مضمون په حیثیت سره د 12مه پورې ویلې کېږي او پړاویږي به او دغه ژبه به د ځان سره د خپلو اتلانو متعلق تاریخ راوړي د خپل خاورې متعلق تاریخ به د ځان سره راوړي د خپل ثقافت متعلق تاریخ به د ځان سره راوړي او پښتانه بچي چې دي د دوی په ذهنونو کې به نور هم خیرازي او وسعت پیدا کیږي او دا د دې تنظیمونو د دې ادبي تنظیمونو جرګو کمال دی چې نن یې څوک په دې خبره مجبوره کړي دي چې پښتو د 12مه پورې لازمي مضمون شي. دا ناسته چې دا زه د ځان دپاره ډېره زیاته درنه او د اعزاز ګڼم چې ما کله بیخي خپاړې کولې او د پښتو ادب د میدان ته راوتم نو دلته کې د هغه وخت زما استادان ډېر محترم مشران دلته ناست دي. برهان صاحب ناست دی، اقبال صاحب ناست دی، دلته کې افګار صاحب ناست دی، شازولا اسیر صاحبو. ما په یو هغه وخت کې په 1986 کې واورینې څوکې چې کله چاپ کېدو په هغې کې زما یو مختصر غونته کې تعارف و نو په هغه تعارف کې زما نه چې هغه لیکونکي تپوس وکړو چې ستا د خوښې شاعران څوک دي نو ما 2 شاعران یاد کړي وو چې په هغې کې یو شازولا اسیر صاحب و او یو پکې طاهر کلاچوي صاحب و چې هغه وخت کې ما لوستو او زه د ډېر زیات متاثر وم. دا زمونږ اتلان دي، دا زمونږ مشران دي، دې خلکو پوره ژوند دې ژبې له ورکړی دی د دې ژبې سره یې وابستګۍ له ورکړی دی نو څومره چې مونږ دې وقدرو نو دا کمه ده. بله ورځ چې مرستیال لیکوال ملکن کم تقریب کړی دی ستاسو په مرستو تعاون یې کړی دی تاسو ټول راغلي یئ هغه تقریب ته ښکلا وربخلې ده. انشاءالله مل اراده لري چې دغه شانته تقریبات به نور هم کوو. حسن خان حاجي صاحب یو خبره وکړه چې څوک چاته هم په زړه کې څه ګونډې ساتي هغه به پاتې کېږي. دا یاد لرئ د ځان سره دا خبره یاد ساتئ هغه سړی به پاتې کېږي چې کم سړي له الله پاک عزت ورکوي شهرت ول ورکوي او هغه له په 2 تنو کې ناسته ورکوي نو خدا د هغه ځای دی پکار دا ده چې مونږ د هغې عزت وکړو. دلته کې د دې تحصیل نماینده شاعران او ادیبان او د نماینده ټولنو خلک راغونډ شوی دی او دلته ناست دی. زما هم دا وړاندیز دی زه دا وړاندې کوم چې زمونږ د هیڅ تنظیم سره ذاتیات نشته مونږ هر تنظیم ته ډېر زیات درناوی لرو. زه د مرستیال لیکوال ملکن د صدر په حیثیت سره دا خبره کوم
چې زمونږ دا کوشش دی چې ټولې ټولنې راشي یو ځای کې کینی خبرې اترې وکړو او مشترکه طور د دې ژبې او د دې فرهنګ د مخکې تلو دپاره کار وکړو. یو خبره ده چې کوم سړی مشر دی هغه به مشري، چې کوم سړی کشر دی هغه به کشري. او د حدیث مبارک مفهوم دی چې که نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم یې داسې دی چې په کم مشر د کشر سره مینه نه کوي هغه مشر زمونږ نه دی، او چې کم کشر د مشر عزت او احترام نه کوي هغه زمونږ نه دی. نو که فرض که مونږ په دې حدیث مبارک باندې عمل وکړو نو انشاءالله مونږ به ډېر زیات وړاندې لاړ شو. دلته زما شاګردان عثمان ډایرکټ زما شاګرد، هلال ډایرکټ زما شاګرد، نور کشران هم دلته ناست دي. زه اواز ملکن له یو بل مبارکي هم ورکوم چې په تاسو کې ځوانان شاعران دلته موجود دي، ډېر ښه شاعران دي او ډېر ښه شعرونه مو ترې واورېدل. او انشاءالله دا غونډې پنډې به مونږ نور هم د یو بل سره کوارډینیټ کوو چې زمونږ د یو بل له افکارو نه، د یو بل د خدماتو نه او د یو بل د تجربو نه فایده واخلو. ډېره زیاته مننه. خبرو کې که څه کمې زیاتې شوي وکیل صاحب، زه 2-3 شعرونه ستاسو سره شریکوم. دا مې هم چېرته پخوا لیکلي نو سوران جوړ شوی که څه غلطي پکې وم چې په دې به ونه شي چې دلته انتخاب پکار دی، په دې به ونه شي چې دلته انتخاب پکار دی، په دې حالاتو کې خو دلته انقلاب پکار دی، په دې به ونه شي چې دلته انتخاب پکار دی، په دې حالاتو کې خو دلته انقلاب پکار دی. او زما بچی له هر سړی وایي کتاب پکار دی، زما بچی له هر سړی وایي کتاب پکار دی، کتاب پکار دی خو کمبختو کم کتاب پکار دی. زما بچی له هر سړی وایي کتاب پکار دی، کتاب پکار دی خو کمبختو کم کتاب پکار دی. او د آخرت عذاب برحق دی، اے برحق ربا، د آخرت عذاب برحق دی اے برحق ربا، خو ځینو خلکو له په دې دنیا عذاب پکار دی. د آخرت عذاب برحق دی اے برحق ربا، خو ځینو خلکو له په دې دنیا عذاب پکار دی. او دوی په خیالونو کې د حسن نه سرور اغستی، دوی په خیالونو کې د حسن نه سرور اغستی، د محبت د لیونو سره حساب پکار دی. دوی په خیالونو کې د حسن نه سرور اغستی، د محبت د لیونو سره حساب پکار دی. او شعر دی چې مونږ د ځمکې د منبر محراب نه هیڅ جوړ نه کړه، مونږ د ځمکې د منبر محراب نه هیڅ جوړ نه کړه، د نور سپوږمۍ په وسطونو کې محراب پکار دی. مونږ د ځمکې د منبر محراب نه هیڅ جوړ نه کړه، د نور سپوږمۍ په وسطونو کې محراب پکار دی. او خانه خرابو له دا کلی خانه ساز پکار دی، خانه خرابو له دا کلی خانه ساز پکار دی، خو خانه سازو له بیخي خانه خراب پکار دی. خانه خرابو له دا کلی خانه ساز پکار دی، خو خانه سازو له بیخي خانه خراب پکار دی. او په هر نظر کې د هر یو سوال مضمون جدا دی، په هر نظر کې د هر یو سوال مضمون جدا دی، په هر نظر کې د هر یو سوال جواب پکار دی. او شعر دی چې شاکره دا خلک د تندې په تقدیس څه کوي، شاکره دا خلک د تندې په تقدیس څه کوي، دوی له د ځانه چرته لرې یو سراب پکار دی. شاکره دا خلک د تندې په تقدیس څه کوي، دوی له د ځانه چرته لرې یو سراب پکار دی. ډېره زیاته مننه.